الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم. د الله پاک سبحانه وتعالى په توفیق سره به ان شاء الله تعالی موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک درسونه شروع کوو. درنو ورونو، نن موږ د یوې داسې مبارکې او عظیمې موضوع پیل او شروع کوو چې یوازې کیسه نه ده، بلکې د ژوند لار ده، د نجات وسیله ده او د کامیابی راز دی. هغه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک. د سیرت اهمیت د انسان لپاره تر ټولو لوی ضرورت دا وي چې پوه سي څنګه د شریعت مطابق ژوند وکړو، څنګه عبادت وکړو، څنګه له خلکو سره چلند وکړو. او د دې ټولو پوښتنو مکمل جواب یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې پیدا کیږي. د سیرت فائدې کله چې موږ سیرت مطالعه کوو او اورو یې، نو زموږ ایمان قوي کیږي، زموږ اخلاق اصلاح کیږي، زموږ ژوند ته سمت او لاره پیدا کیږي، او د الله جل جلاله سره زموږ تعلق قوي کیږي. د بیانولو وجه نن زموږ حالت ته وګورئ. موږ اسلام خو منو، خو د ژوند طریقه مو بله ده. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لرو، خو عمل مو کم دی. نو ځکه دا اړتیا ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زده کړو، هغه تګلاره په خپل ژوند کې عملي کړو او خپل ځان او ټولنه اصلاح کړو. درنو ورونو او قدرمنو لیدونکو، په ډیر اخلاص ستاسو ورور مولوي صدیق الله سمیم په ډیر اخلاص او عاجزي سره دا مبارکه سلسله شروع کوي، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلی سیرت موږ ټولو ته واضح او عملي سي. زما هدف دا نه دی چې یوازې خبرې وکړم، بلکې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند در سره شریک کړم او خپل ځان او تاسو ټولو ته د اصلاح لاره پیدا کړو. له تاسو څخه هیله کوم دا مبارکه سلسله تعقیب کړئ او له نورو مسلمانانو سره یې هم شریک کړئ، تر څو دا خیر لا زیات خپور سي. راځو، نبوي سیرت په حقیقت کې د هغه رسالت یا پیغام څخه عبارت دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشري ټولنې ته راوړی، او په هغه سره خلق له تیارو څخه رڼا او د بندگانو له عبادت څخه د یو الله پاک عبادت ته رابللی دي. د دې سپېڅلې سیرت رښتینی او حقیقي څیره تر هغو پورې په صحیح توګه نسي څرګندېدای تر څو د دې رسالت نشانې او آثار له هغه څخه مخکینیو شیانو او حالاتو سره نه وي پرتله سوي. راځو د عربو سیاسي حالت ته. د عربو درې سیمې کومې چې یو د بل د پلو سره نږدې وې، سیاسي حالت یې ډېر خراب او ګډوډ و. هلته خلک په دوو برخو بادار او غلام او یا حاکم او محکوم ویشل سوي وه. هره ګټه وټه به د بادارانو خصوصا د پردیو لپاره وه، او هر تاوان و جریمه به د غلامانو او محکومانو په برخه به و. په بل عبارت په هغه ځای کې رعیت لکه یو زراعتي فارم داسې و چې ټول حاصلات به د حاکمانو او واکدارانو په مزو و چرچو او ظلمونو او تیریو کې خرڅېدل،
خو رعایت به ډول ډول کړاوونه او تکلیفونه ګالل. که هر څو به ورباندې تجاوز کېدی، خو هغو ته شکایت حق او جرأت نه درلودی. په دې برخو ته نږدې پرتې قبیلې هم بې ارادې وې. کله به د خپلې هوا او هوس په اساس عراق ته او کله به شام ته ورګډې سوې. د جزیرې په مابینځ کې جزیرة العرب، د دې په مابینځ کې پرتې قبیلې هم یو له بل څخه جلا وې. قومي نژاد او دینی تعصب ورباندې مسلط و. له دوی څخه یو کس وایي زه هم د غزې قبیلې یو غړی یم. که هغه په غلطه لاره ځي، زه هم په غلطه لاره روان یم، او که سمې لارې ته ځي، نو زه هم ورسره په سمه لار روان یم. هغو داسې څوک نه درلودل چې د دوی له استقلال او ازادۍ څخه تایید و ملاتړ وکړي، او یا د مشکلاتو او سختیو په وخت مخ ور واړوي، او یا په بده ورځ د دوی په ښه راسي. خو هغه وخت خلکو د حجاز حکومت ته په درنه سترګه کتل، او هغوی یې د دینی مرکز مشران ګڼل. د حجاز حکومت په حقیقت کې د دینی او دنیوي مشري او زعامت یو ګډ شکل و، او له حرم څخه بهر عربو ته یې د دینی مشرتابه حیثیت درلودی. خو په حرم کې دننه او شاوخوا نږدې برخو کې یې د یوه داسې حکومت په بڼه درلوده چې کعبې شریف ته د راتلونکو زیارت کوونکو خلکو د امور مشري او د ابراهیمي شریعت جاری کول او تطبیق یې په غاړه و. د حکومت د نننۍ دور پارلمان ته ورته تشکیلات او ادارې درلودې، خو په هیڅ صورت هم دا یو پیاوړی او مضبوط حکومت نه و، او خپلې دندې یې په ښه توګه سرته نه سوی رسولی، بلکې په خپلو کارونو کې ډېر پاته راغلی و. دا سیاسي حالت د عربو دینونه او مذهبونه زیات شمېر عربو د اسماعیل علیه السلام بننه منلې وه، او د هغه د پلار حضرت ابراهیم علیه السلام دین ته یې غاړه ایښې وه. یوازې د الله تعالی عبادت یې کوئ، خو د وخت په تیریدو سره کرار له نیغې سیده لارې څخه بې لارې کېدل. یوازې توحید او د ابراهیمي دین ځینې شعائر یې ساتلې وه، تر څو د خزاعه قبیلې مشر عمرو بن لحی را پیدا سو. عمرو بن لحی په دیانت خیرات ورکولو او نیکۍ سره مشهورو خلکو ډېر احترام ورته درلودی، او د یو ستر عالم په سترګه یې ورته کتل. یو وخت هغه شام ته سفر وکړي، نو که ګوري چې هلته خلک د بوتانو عبادت کوي، دا کار یې خوښ سو، او داسې ګمان یې وکړي څرنګه چې دا د رسولانو او آسماني کتابونو د نازلېدو وطن دی، نو دا بتپرستي به هم حق وي. او د همدې ګمان په اساس یې له ځانه سره یو بت چې د هبل نوم یې و، دا د ځانه سره کعبې شریفې په مابینځ کې ودروي، او نور د مکې خلک یې هم دې شرک او بتپرستۍ ته راوبلل. هغو د ده دا بلنه ومنله. یو څه وخت وروسته د حجاز خلکو هم د شرک لاره خپله کړه، او د کعبې له مشرانو سره په بتپرستۍ کې شریک سول. د عربانو تر ټولو پخوانی بت منات و، چې د سرې بحیرې په څنډه قدیې ته نږدې د المشلل په سیمه کې پروت و. ورپسې بل بت یې لات و، دا یې په طایف کې ودروي، او بیا یې په وادي النحله نومې سیمه کې د العزا په نامه بل بت نصب یې کړ. دا درې د دوی تر ټولو ستر بتان وه. وروسته شرک او بتپرستۍ په ټول حجاز کې خپره سوه. وایي چې عمرو بن لحی یو پیری هم ملګری کړی و. هغه ورته وویل چې د نوح علیه السلام د قوم بتان ود و سواع، یغوث، یعوق او نصر په جده کې ښخ سوي دي. نو عمرو ورغی او هغه یې راوویستل او تهامه نومې منطقې ته یې راوړل، او بیا یې د حج په وخت کې د مختلفو قبیلو یې وویشل. هغو بیا له ځانه سره یوړل. لنډه دا چې بوتان دومره ډېر سول
چې هر قبیله بلکې هر کور جلا جلا بت درلودی. د کعبې شریفې په شاوخوا کې 360 بتان موجود و. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ټول دړې وړې کړل او بیا یې امر وکړ چې دا ټوټې دي د باندې وویستل سي او په دې ترتیب سره هغه ټول له مسجد څخه د باندې وسوځېدل او تورې ایرې سول. دا خلک چې ځانونه یې د ابراهیم علیه السلام د دین پیروان بلل په دې ترتیب سره د جاهلیت په لمنو کې راګیر او په شرک و بتپرستۍ کې تر ستونې پورې ډوب سول. هغو د بتانو په عبادت کې ډول ډول رسمونه او رواجونه درلودل چې زیاتره یې د عمر بن لحی لخوا رواج سوي وه. دا هغه څوک و چې دوی په یوه ستر عالم باندې ورته کتل. دوی داسې عقیده درلوده چې هغه څه چې عمر بن لحی رواج کړي یو حسنه بدعت دی، نه دا چې دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې بدلون وي. په جاهلي ټولنه کې د بت پرستۍ ځینې مراسم هغه دا دي. یو خو هغو به د مشکلاتو او سختیو په وخت کې بتانو ته مخ کوي، له بتانو څخه به یې مرسته غوښتله او د هغو په نامه به یې نارې وهلې، د خپلو حاجتونو د پوره کولو سوالونه به یې ورڅخه کول او دا عقیده یې درلوده چې دا بتان الله تعالی ته د دوی شفاعت کوي او د دوی اړتیاوې پوره کولی سي. دویم له بتانو به یې طواف کوي، زارۍ او سجدې به یې ورته کولې. دریم رواج یې بیا دا خپور کړی و چې بتانو ته د تقرب او نږدېوالي په خاطر به یې قربانۍ کولې. د بتانو په نامه به یې مالونه او څاروي حلالول. الله تعالی دا دواړه ډوله قربانۍ او حلالول داسې یادوي. وما ذبح علی النصب، او حرام دی هغه چې حلال کړل سوي وي په نامه د کوم ځای یا شی. بل ځای الله پاک فرمایي ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، او مخورئ تاسې له هغې مردارۍ چې نه و یاد کړل سوی نوم د الله پر هغه باندې. څلرم رواج یې دا خپور کړی و بتانو ته د تقرب په خاطر به یې له خپل خوراک او چښاک څخه یوه اندازه د بتانو په نامه کوله. همداراز د هغو په حاصلاتو او څارویو کې به هم د بتانو لپاره یوه خاصه برخه وه. عجیبه خو لا دا وه چې هغو عادت درلودی چې له دې شیانو څخه به یې یوه برخه د الله تعالی لپاره هم وټاکله، خو بیا د دوی په وړاندې او د دوی په عقیده داسې علتونه او اسباب موجود وه چې د هغې له امله به یې د الله تعالی لپاره ټاکل سوې برخه د بتانو په نامه ګرځوله. خو داسې به کله هم نه پیښېدل چې د بتانو برخه به د الله تعالی لپاره وګرځوي. الله پاک په دې هکله فرمایي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. سورة الانعام 114 نمبر آیت. او مقرر کړی دی دغه مشرکانو الله تعالی ته له هغه شي چې پیدا کړی دی الله تعالی هغه له کښته او چارپایانو یوه برخه. نو وایي دوی دا برخه د الله پاک دپاره په زعم د دوی سره او دا بله برخه دپاره د شریکانو زموږ ده. نو هغه برخه چې وي دپاره د شریکانو د دوی نو هغه نه رسیږي الله ته، او هغه برخه چې وي دپاره د الله نو هغه رسیږي شریکانو د دوی ته چې بوتان دي. بد دی هغه حکم و انصاف چې کوي دوی. پنځم رواج دا خپر کړی و چې د بوتانو په نامه به یې په خپلو مالونو او کښتونو کې نظرونه ایښول. الله تعالی فرمایي په سورة الانعام 130 نمبر آیت کې او وایي دوی چې دغه برخه د بوتانو د چارپایانو د یو کښت ممنوع حرام دی چې نه به خوري له دې مګر هغه څوک چې زموږ خوښ وي په ګمان د دوی، او ځینې چارپایان دي چې حرامې کړې سوي دي شاګانې د دوی له سورېدلو، او ځینې نور چارپایان دي چې نه یادوي دغه مشرکان په وخت د ذبح کې نوم د الله پر دوی بلکې نوم د بوتانو ورباندې یادوي.
او نسبت کوي د دغو احکامو الله ته په طریقه د درواغو تړلو په الله پسې. شپږم له دې ډوله نظرونو څخه د البحیره، الصائبه، الوصیله او الحامه په نامه یاد سوي نظرونه. ابن اسحاق وایي البحیره د الصائبه لور بچي ته وایي. الصائبه هغې اوښي ته ویل کېده چې په مسلسله توګه به یې 10 جونګیانې وزېږولې، نو بیا به نه څوک ورباندې سپرېدل او نه به یې وری اخیستل روا و. شیدې له مېلمنو پرته بل چا نه خوړلې او که چیرې به یې 11مه جونګۍ هم راوړه نو د هغې جونګۍ غوږ به یې ورڅیرې کوي او له مور سره به یې همداسې ازاده ایله کوله، نو بیا به په دې هم نه څوک سپرېدل او نه به یې وری اخیستل کېدی او شیدې یې هم یوازې مېلمنو خوړلې. او دې ډول اوښي ته البحیره ویل کېدله چې د صائبه لور به وه. او الوصیله هغې میږې ته ویل کېدله چې په مسلسله توګه به یې په 5 خېټو کې 10 وري چې نر وري به بلکل نه وه پکښې دا به یې راوړي، نو بیا به دوی ویل اوس دا میږه وسیله سوه او له دې څخه وروسته به دې میږې که هر څه راوړل هغه به یوازې نارینه و خوړلی سوی او ښځو نه سوی کولی چې هغه وخوري. خو که به ورڅخه کوم ری مړ پیدا سو او یا به ورڅخه کوم یو مردارېده نو هغه به یا ښځو او نرو ټولو ته روا و. حام هغه نر اوښ ته ویل کېده چې اوښو ته به ورخوشي کېدو سره به په مسلسله توګه 10 جونګۍ رازېږولې وي او هیڅ نر جونګۍ به هم نه و پکې، نو بیا به په دې بنده شا محفوظه وه، نه به څوک ورباندې سپرېدل او نه به یې وری ورڅخه اخیستل کېدی، یوازې به په اوښو کې ایله وه. یوازې همدا کار یې چې اوښې به یې ورته نیولې او بس. الله تعالی د جاهلیت دا طریقې ردوي او فرمایي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. سورة المائده 103 نمبر آیت کې الله پاک فرمایي نه دي روا کړي الله هیڅ بحیره او نه سائبه او نه وسیله او نه حام، او لیکن هغه کسان چې کافران سوي تړي دوی په الله دروغ دا بوتان او ډیر له دوی څخه نه پوهیږي په حق و باطل. بل ځای الله پاک فرمایي وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. او وایي چې هغه شی چې په نسو د دې چارپایانو کې دی خالص دی لپاره د نارینه‌وو زموږ او حرام کړل سوي دي پر ښځو زموږ، او کوي هغه مرداره نو دوی نر او ښځې پکښې شریکان دي. سعید بن المسیب وایي چې دا ډول څاروي یوازې د دوی د طاغوتیانو وو. په صحیح البخاري کې مرفوعا روایت دی چې عمر بن لحیم لومړنی کس و چې اوښه یې صائبه ونوموله، البته په تیرو شرطونو سره. عربانو به دا ټول کارونه د بوتانو په خاطر ترسره کول، ځکه د دوی دا عقیده وه چې بوتان به دوی له الله تعالی سره نږدې کوي او د دوی شفاعت به ورته کوي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي او فرمایي او عبادت کوي دغه کفار غیر له الله تعالی څخه د هغو بوتانو چې نسی رسولی هیڅ ضرر دوی ته که عبادت ونه کړي او نه نفع رسولی سي دوی ته که عبادت وکړي. او وایي دغه کفار چې دغه بوتان شفاعت کوونکي زموږ د پنیز د الله. مشرکینو به اسلام یعنی پال اچولو غشي هم استعمالول. اسلام د ظلم جمع ده او ظلم هغه غشي ته ویل کیږي چې بڼکه نه وي ورباندې لګېدلې. دا غشي 3 ډوله وو. یو ډول یې دا و چې نعم او لا ورباندې لیکل سوي وه. نعم معنی یې هو، لا معنی یې یا. او کله به یې چې غوښتل سفر وکړي یا نکاح وتړي یا دې ته ورته بل کوم کار ترسره کړي نو د کار له پیل څخه مخکې به یې په دې غشي سره پال اچوئ. که به نعم راووت نو هغه مطلوبه کار به یې کوئ
او کلا به راووت نو بیا به یې هغه کار تر 1 کاله پرېښودی تر څو بیا د بت په وړاندې پال واچوي. پر بل ډول یې یوازې المیاه یعنې اوبه او الادیه دیت لیکل سوی و. او دریم ډول یې دا و چې منکم له تاسو څخه او من غیرکم له بل چا څخه او ملسقون دا به ورباندې لیکل سوي وه او دا به هغه وخت استعمالوه چې د چا د نسب په هکله به څه شک او شبهه پیدا سوه نو دوی به هغه سړی به یې له 100 اوښانو سره د هبل مخې ته بیوی. اوښان به یې قدح یعنې پال اچونکي ته ورکول. هغه به ټول غشي سره ګډ وډ کړل بیا به یې یو ورڅخه راوکشئ نو که به منکم راووتی نو هغه سړی به یې د دوی له عزتمندو څخه شمیرل کېدی او که به یې من غیرکم راووت نو هغه به بیا د دوی حلیف ملګری یعنې د دوی په تړون کې شامل و. او که ملسقون به راووت نو هغه به بیا د دوی په مابینځ کې په خپل حالت پاته و او خپل منزلت به یې درلودی و هم نسب و حلیف به نه شمیرل کېدی. همداراز هغو به د کاهنانو نجومیانو او عرافینو په خبرو هم ایمان او عقیده درلوده. کاهن هغه چاته ویل کېږي چې د راتلونکو پیښو او حالاتو په هکله خبرې کوي چې داسې به وسي او دا به نه کېږي دا او هغه به هسي او داسې سي. کاهن ادعا کوي چې په پټو شیانو خبر لري او ځینې یې خو لا داسې وایي چې زما پیریان ملګري دي هغوی ټول معلومات راته راوړي او ځینې نور یې وایي چې له پټو او غیبي شیانو څخه زما د خپل علم او پوهې په اساس ولاړې دي او نور یې وایي چې موږ د پوښتونکي د خبرو یا کار او یا وضعي حالت د مقدماتو او اسبابو په نظر کې نیولو په اساس د راتلونکو پیښو په هکله معلومات ورکوو او و دې ډول کاهن ته عراف ویل کېږي. دا داسې دی لکه یو څوک چې ووایي زه کولی سم د غلا سویو شیانو او د غلا د ځای په هکله معلومات ورکړم. نجومي هغه ته ویل کېږي چې د راتلونکو پیښو او حالاتو په هکله د ستورو حرکت او وختونو ته د کتلو په اساس یو څه معلومات وړاندې کوي. څوک د نجومیانو په خبرو باور لري نو هغه په حقیقت کې په ستورو باندې ایمان لري او په ستورو باندې د هغوی د ایمان یو شکل دا و چې هغو به په الانواع ستورو راختلو باندې داسې عقیده درلوده چې ویل به یې د فلاني ستوري د راختلو په وجه را باندې وورېد. په مشرکینو کې طیره یعنې بدشاګون نیول هم رواج و. د دې اصلي حقیقت و شکل داسې و چې کله به کوم مشرک د کوم کار سرته رسولو نیت به یې وکړ نو کمې هوسۍ او یا مرغه ته به ورغی او هغه به یې له خپله ځایه پورته کړ و به یې شړی نو که هغه هوسۍ یا مرغه به رسته خواته به ولاړه نو خپل مطلوبه او مقصودي کار به یې سرته رسوی او که چپه خواته به ولاړه نو بیا به یې له هغه کار څخه ډډه کول هغه کار به یې بیا نه کوئ او دا به یې بدشاګون باله. همداراز هغو ته به که په لاره کې مرغه یا کوم حیوان مخې ته ورغی نو هغه یې هم په بدشاګون نیوی. دا و د دوی داسې غلط رواجونه او عقیدې. آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا